طالبانو ته د پاکستان پیغور. پاکستان بیا طالبانو پسې کوم رشخان وهلی دی؟ پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. طالبانو ته د پاکستان پیغور پر ښځو محدود وروسته پاتې فکر دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي پر ښځو د طالبانو لخوا د محدودونو لګول وروسته پاتې فکر دی. فواد چودھری دغه راز د ښځو پر تګ راتګ او سفر باندې د محدودونو د لګولو په اړوند د طالبانو وروستی اقدام بیکاره تفکر ګڼلی دی. نوموړي دا بندیزونه پاکستان ته هم ګواښ بللی دی. طالبان د فواد چودھری دې څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو ولس ته د سخت ځواب په تمه دی. عام افغانان وایي طالبان د پاکستان له غلامۍ ځان وژغوري او افغان ولس ته د پرمختګونو لار پرانیزي، دا چې داسې محدودونه ولګوي چې د نورو د خندا شي. له دې وړاندې عمران خان افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل کلتوري مسله یاده کړې وه چې د افغان پخوانیو چارواکو عوامو خلکو توند غبرګونونه یې راوپارول او عمران خان یې وننګاوه که یې بیا د افغان کلتور په تړاو څرګندونې وکړي په زیان به یې تمام شي. خو بل لور ته بیا طالب چارواکي هر څه بابیزه وګڼل او د ولس هیلې خاورې کړې. د بهرنیو چارو وزیر متقي د عمران خان په ځواب کې یوازې عاجزانه او ویرېدلي کلمات وکارول او ویل چې دا د عمران خان نظر دی، افغان کلتور ته سپکاوی نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې هم تېره ورځ د افغان میرمنو په اړه د طالبانو تازه څرګندونې د دوی د زنداني کولو په معنا بللې وې. یادې ادارې ویلي وو چې نوي حکومت تر دې وړاندې هم پر ښځینهو بېلابېل فشارونه راوستي او له کار کولو یې منع کړي دي. تېره ورځ د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هایرس هم ویلي وو چې د طالبانو د ښځینهو په اړه د امریکا تمه نه ده پوره کړې. هغې ویلي وو داسې ښکاري چې دوی له ښځینهو سره ناسم چلند کوي او دا مسله امریکا ته د اندېښنې وړ ده. هغه ټینګار کړی چې امریکا به له افغان میرمنو خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کیږي چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت په یو اقدام کې ویلي چې ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه نشي کولی.